د حضرت مریم علیه السلام ذکر دی، تذکره ده. د دې والده صاحبه چې وا د عمران علیه السلام چې کومه بیبي وه، نو د انبیاو بیبیانې به هم ډېرې نیکانې وي، صالحانې به زیاتې تقوادارې به وي. هغه وخت کې داسې وځي چې بیت المقدس چې و نو د دې امام د حضرت مریم علیه السلام والد صاحب و، یعنی د عمران علیه السلام چې دی دا د بیت المقدس امام هم و او د حضرت مریم علیه السلام والد صاحب هم و، پلار هم و، صحیح ده، او د بیت المقدس امام هم و. نو عجیبه اتفاق دا وشو چې کله د حضرت مریم د مور په خېټه کې وه، نو حضرت عمران علیه السلام چې وفات شو. صحیح ده. نو په دغه وخت کې بیا حضرت عمران علیه السلام بیبي چې وه، نو هغې دا نظر ومنلو چې زما په خېټه کې چې کوم څه دي دا ما د الله د رضا. پخوا به داسې کېدله، پخوا به خلکو خپل اولاد چې دی نو وقف کول، که نه اولاد د خپل بچي به وقف کوله د بیت المقدس د خدمت دپاره، د دین دپاره به مکمل وقف کړه. هغې به نور څه کار نه کو، نه به خپل څه کار کو، نه به دنیا څه کار کو، بس هغه به چې وقف شو وقف و، هغې به بیت المقدس خدمت کو، د هغې ساتنه هر څه به کوله. د دې چونکې والد صاحب هم د بیت المقدس امام و، ټول عمر یې هغې کې تېر کړی و. نو چې کله هغه وفات شو نو د دې بیبي چې دی نو هغه دا نظر ومنلو چې که زما دا زوی وشي، مقصد یې دا و چې زما زوی وشي نو دا به زه د بیت المقدس د خدمت دپاره څه کومه، وقف کومه. دا نظر یې منلو. د الله حکمتونو ته وګوره، د الله کارونو ته چې هغه لور پیدا شوه، نو په زړه کې دا داسې خفه غوندې هم شو چې ما خو نظر منلی و چې زه به دا د بیت المقدس د خدمت دپاره وقف کومه. نو اخو جنۍ پیدا شوه، نو چونکې جنۍ خو د بیت المقدس خدمت نشي کولی، داسې خفه غوندې شوه. نو الله رب العزت چې دی وله تسلي ورکوي، الله وله تسلي ورکوي چې الله رب العزت چې د دې جنۍ نه کم کار اخلي به، د دې جنۍ نه، نو هغسې کار ډېر سړي نشي کولی. او واقعي الله د هغې نه کم کار واغستو، نو هغسې کار د ډېرو سړو د وس کار نه و. الله رب العزت هغه جنۍ د هغې نه قبوله کړه، حضرت مریم علیه السلام الله قبوله کړه، او د هغې د بطن مبارک نه الله رب العزت یو لوی جلیل القدر عظیم پیغمبر د حضرت عیسی علیه السلام پیدایش وکړو. نو بهرحال چې کله حضرت مریم علیه السلام پیدایش وشو، نو د هغې نه بعد چونکې والد صاحب یې خو نه و، پلار یې خو نه و، چې کله پلار وي نو د ټول نه زیات حقدار د کفالت پلار وي. نو دا خو یتیمه وه، نو چې یتیمه وه نو د دې کفالت به څوک کوي؟ کفالت مسله راله. د کفالت دپاره نو چونکې د دې پلار د جومات امام و، د بیت المقدس امام و، یو لوی عظیم شخصیت و. دې وجې نه چې دا بیت المقدس کوم پجاریانو خدمتګاره خلک وو، هغې کې هر یو سړی وی چې د دې کفالت به زه کوم. د هر سړي دا خواهش و چې د دې کفالت به. او په دغه وخت کې حضرت زکریا علیه السلام هم و. نو حضرت زکریا علیه السلام چې نه د دې کفالت به زه کومه. هر سړی امیدواره دی، غواړي چې دا حضرت عمران علیه السلام د لور حضرت مریم کفالت په خپله وکړي. نو حضرت زکریا علیه السلام ته کې دا دلیل پیش کو چې زه د کفالت حقدار ځکه یم چې د دې ترور چې ده هغه زما سره په نکاح کې. حضرت زکریا علیه السلام چې کومه بیبي وه، نو هغه د حضرت مریم ترور وه. صحیح ده که نه؟ او یاد ساتئ چې دا مور نه بعد چې دی نو هغه زیاته حقدار هم ترور وي. ترور صحیح ده، خاله چې ورته موږ وایو. نو دا دلیل هم پیش کو، خو دا خلکو ورسره دا خبره نه منل، په دې باندې ورسره هغوی اتفاق نه کوو. نو بیا دې چې کوم دی نو قراندازي وکړه، خسڼه یې ویشتو، او پای کې هم د زکریا علیه السلام چې دی نوم راوختو. نو به د کفالت ذمه داري هغې واخېسته. بیت المقدس سره خوا کې یو کمره و، یو ځای و، یو کور و، بس هغې کې به دا وه. او د الله شان ته ګورم، بعض روایتو کې داسې راغلي چې دې دپاره یو زنانه ونیوله، هغې به وله پی ورکوله. بعض روایتو کې راغلي چې نه، هغې ته سر اړو د پی ضرورت و نه، بس چې څنګه وشوه د الله شان ته ګوره، بس په خپله به کېناسته او پاڅېده. نو الله ښکاره کوي که نه. ګوره الله رب العزت عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا کړو.
او چې کوم خلکو د عیسی علی السلام په پیدایش اعتراض کوو نو هغې ته الله په قرآن کې په خپله څه وایي وایي تاسو د عیسی علیه السلام په پیدایش باندې اعتراض کوئ چې هغه بغیر د پلاره پیدا شو آدم علیه السلام ته سوچ نه کوئ چې هغه الله بې پلار او بې موره پیدا کړو صحیح ده که نه چې الله څه کول غواړي نو کولی شي نو د دې د کفالت الله رب العزت دومره په بهتر طریقې سره وکړو چې بس په هغه کمره کې به دا وه او زکریا علیه السلام به چې کله هم ورغی نو چې وبه یې کتله نو هلته کې به دا قسمه قسم خوراکونه پراته وو پھل فروټ به پراته وو دا قسمه قسمه